أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. انتهایی معزز مکرم اوریدونکو سامعینو، زه خو یو ورځ دونه سفر کوم او سوشل میډیا د استعمال کم په وجه باندې څه ملګرو رابطه وکړه چې ستاسو یو کلیپ وایرل دی چې په هغې کې تاسو دا سپین ږیري مشران ډېر ټارګېټ کړي دي وغیره وغیره. نو زما له طرف نه خو دغه اطلاع ده، دغه عرض دی چې زه سوی یم، پاک یې ویم او په دغه کلیپ کې زه خو به یې اوس واورم انشاءالله. ما ته یاد هم شو چې په دې کې ما هغه سپین ږیري مشران ټارګېټ کړي کوم چې امامان تنګوي او په مساجدو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورثاو ته تکلیف رسوي. او د دې بیکګراوند هم د دې کلیپ یا زما د دې خبرې هم دا دی چې داسې علما راغلي وو، ډېر زیات یې وژړل، وایي موږ ډېر زیات تنګوي. نو زما عرض دا دی چې زما خو دغه مخصوص د علماو دغه دشمنان چې دغه تنګوي دغه ټارګېټ کړو. زما مقصد ټول سپین ږیري مشران نه دي او د سپین ږیرو مشرانو عزت موږ ته دین ښودلی دی، موږ ته شریعت ښودلی، په هغې باندې موږ ډېر ښه پوهېږو او خلکو ته د هغوی تعلیمات او درس هم ورکوو چې څنګه به کې. بهرحال د ډېرو ملګرو رابطه ما ته د خپلې مادري علمي نه هم رابطه وشوه، د کوړه خټک نه، دغه شان زموږ جمعیت علما اسلام کاروان چې دی د هغوی د طرف نه هم رابطې وشوې چې ستا دې کلیپ له ستا دې خبرو له غلط رنګ د دین مخالفینو د علماو دشمنانو ورکړی دی، ته لږ وضاحت وکړه. نو بس دغه وضاحت دی او دغه د هغې مشرانو حوالې څه خبره ده چې سپین ږیري دا خو د معاشرې رونق دی، ښکلا ده په هر کور کې چې سپین ږیری پرې خوند کوي. او متل هم دی وایي مشر دې سړی الله